अस्सलामुअलैकुम दोस्तانو نن زموږ ویډیو د دې په باره کې دا چې فاحش فلمونو کتو سره په ذهن باندې څه اثر پروزي. د دې نه مخکې دوستانو چې د دې په باره کې د تاسو ته نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در رسي. دوستانو زموږ ویډیوګانې فحاشات خورول نه بلکې تاسو ته دارنګې معلومات درکول دي چې تاسو د دارنګې غلطو کارونو نه واوړئ. دوستانو په دنیا کې کروڑو خلک فحش فلمونه ګوري او د انټرنیټ د غلط استعمال سره دوی پورن فلمونه ګوري. دوستانو دا عادت ستاسو ذهن د ماشومانو هم کولی شي، یعنی تاسو کې به بچکانه راشي. دوستانو دا خبره د کینیډا یو ساينسدان چې د هغه نوم راکیل اینی بارر دی، هغه دا تحقیق وکړو او دا هغه دا ویل دي چې مخکې هم په دې باندې دا ریسرچ شوی دی او دا د دماغو دارنګي حصات تباه کوي چې د هغې نوم فرنټل کورټیکس دی چې فحش فلمونه د دماغو دې حصې له ډیر زیات نقصان ورکوي. د انسان په دماغو کې چې کم فرنټل کورټیکس دی دا د انسان د جسم حرکات کنټرول کوي. دا د دماغ حصہ ډیر زیاته نازکه هم وي او کم انسان چې فحش فلمونه ګوري نو دی به د بلوغت نه مخکې بلوغت ته ورسي، یعنی د ټایم به لا نه مکمل شوی او بیا به د خپل اعضاء باندې کنټرول هم نشي اچولی. راکیل اینی بارر ویلي چې دا عادت دومره طاقتور دی چې دا د انسان د جسم د یاداشت هغه حصہ هم ختموي او د انسان په دماغ کې ډېرې تبدیلیانې پیدا کوي. راکیل ویلي چې دا دومره طاقتور عادت دی چې دا په کم انسان کې راشي نو د ده په جسم حرکاتو کې د ماشومانو حرکات پیدا شي او د ده ټول سوچ لکه د ماشومانو پرنګي شي، یعنی دی به ضد کوي او د ده ذهن کې به خبره نه کینی. تیر کال په یو سروې کې دا معلومه شوه او دا معلومات هم د فحش فلمونو یو د لوی ویب سایټ نه معلومه شوه چې په یو کال کې تقریبا 33 ارب 50 کروڑ کسانو فحش فلمونه کتلي دي. راکیل اینی بارر دا هم ویلي چې کم کسان فحش فلمونه ګوري نو د ده اعضاء به هم خرابوي، یعنی دې سره د ده ټایمینګ هم خرابېدی شي او دی به ډېر زر انزال ته رسي، ځکه چې د انسان دماغ دارنګې سیټ شي چې د ده آله کې چې کم منی وي هغه ډېره زر بهر راوځي. راکیل اینی بارر ویلي چې دا عادت لکه دارنګې دی څنګه چې خلک نشه کوي، څنګه چې کم کسان نشه کوي او په دې عادت باندې راوړېدلي وي او د دې نه بغیر ژوند هغوی ته ډېر ګران وي، نو کم کسان چې په دې عادت باندې راوړي نو د دوی مثال هم د هغه پوډریانو او نشیانو پرنګي دی کم چې خپل نشې لپاره هر څه کولو ته تیار وي. هغوی ته ښه پته وي چې زموږ ژوند تباه کېدی هم شي خو بیا هم هغوی نشه کوي. نو همدغه رنګې کم کسان چې د فحش فلمونو کتو باندې راوړېدلي دي نو د دوی مثال هم هغه رنګې دی. په دې تحقیق کې دا هم ثابته شوه چې په دماغو کې دوپامین یو دارنګې کیمیکل دی چې هغه په دماغو کې خارجيږي چې کله انسان نشه کوي نو دا ډیر زیات خارجيږي. کم کسان چې فحش فلمونه ګوري نو د هغوی په دماغو کې هم ډوپامین دا کیمیکل خارجيږي او دې سره انسان ډیر زیات ډیپریشن کې هم وي او دا انسان به هر وخت مایوس وي، د ده په مخ باندې به کله هم خوشحالي نه وي. راکیل بارر دا هم ویلي چې څنګه نشیان روټۍ کمه کړي نو همدغه رنګې چې کم کسان فحش فلمونه ګوري د ده په ذهن باندې به دارنګې بوج وي چې د ده زړه ته به روټۍ هم نه کېږي. کم کسان چې په دې غضب باندې راوړېدلي دي زه په دې ویډیو کې هغوی ته دا ګزارش کوم چې فحش فلمونه دې نه ګوري ځکه چې د دې نقصانات ډیر دي او فایده یو هم نشته دی او تاسو ته په دې باندې ګناه هم ملاویږي. نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه، امید لرم چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ که هغوی هم په دارنګې غلط کار باندې راوړېدلي وي چې هغوی هم د دارنګې غلط کار نه واوړي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان چې فحش فلمونه ګوري